نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا. درنو حاضرینو ورونو او خويندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. طاهر سلوړه الله پاک دې د تاسو منځونه روزي تراوی زکاتونه په خپل دربار کې قبول کړي او بیا تاسو ته د کوچنی نیکمرغه اختر مبارکي وایم. ګرانو حاضرینو الله جل جلاله دې دا نیکمرغه اختر د مظلوم افغانانو او د نړۍ د مسلمانانو لپاره نیکمرغه اختر جوړ کړي او الله جل جلاله دې د دې نیکمرغه اختر په ذریعہ باندې په لوی افغانستان او مظلوم افغانستان د نورو قومونو سره سیال او د ترقی سبب جوړ کړي. زموږ ملک کې د اعلی د خوښۍ او د امن سبب جوړ کړي ځکه زموږ ګران هیواد د اورېدلې هیواد نور د جنگ زور نه لري او الله جل جلاله دې په لوی افغانستان کې دایمي صلح او امنیت راولي. له ډنمارک څخه د افغان غږ رادیو تلویزیون قدرمن دوستانو سلام او درناوی. بیا هم د خپل راپور یوه بله برخه تاسو ته وړاندې کوو. په هماغه جومات کې یو د کوپنهاګن د ابو حنیفه په جامع جومات کې له ګرانو افغانانو سره خبرې لرو. همدا یې وخت کړو چې اوس خبرې ونکړو، کله به خبرې کوو. آرام آرام زه د هغو دوستانو نه به پوښتنه وکړم چې دوی لومړی ځل د دې جومات ته راځي که څنګه؟ صاحب سلام علیکم. عبدالله جان با صاحب از کابل میشناسم، بیخی کوچگی ما کار بسیار گرامی مانده نباشه. صدتان عیدتان مبارک، جور هستید انشاءالله نباشه. شما را خواهی انشاءالله که چند سال است که اینجا میبینم هر عید مسجد ماست و همیشه نمازهای عید حق محترمه. همه بسان چی پیام داری برای خانواده خود در افغانستان و در مجموع برای افغانهای داخل افغانستان و بیرون چی پیام داری؟ خانواده ما اکثرشان نیستن در افغانستان. کل افغان ها خانواده ماست. تمام کسی که افغان است خانواده ماست. خداوند جور آرام داشته باشه. انشاءالله برشان سلام میگم، عید تبریک میگم. خداوند مصیبت و غم و رنج نشان داشته. از اینکه دیگه بهترین پیام نیست. بسیار زیاد تشکر میبینیم. خب قدرمن دوستانو تاسو لږ وړاندې راشئ وګورو چې نور دوستان زه را پیدا کړم دلته چې د دوی سره مرکه وکړو. بله دلته یو ګران او تکړه ځوان زه ګورم چې د افغان غږ د رادیو تلویزیون له مینوال نه ده. زه به خو اول دته د اختر مبارک وایم. سلامونه، جوړ په خیر، څنګه هستئ؟ صحت مو، اختر مو مبارک شه، عبادتونه قبول. نو دا روژه ټوله دلته ډنمارک کې وي که نه وطن ته هم تللی؟ والله غوښتلم چې وطن ته لاړ شم او متاسفانه مشکلاتو ټول روزه هم د ډنمارک. دا نوم دې راته ونه ویلي؟ نوم یې امین الله ناصري. ناصري؟ دا خو ډېره لویه کورنۍ د ناصري افغانستان کې. ښه ډېره. نو دلته څونه وخت کېږي ډنمارک کې؟ تقریبا 20 کاله کېږي. 20 کاله؟ اما د وطن مینه را سره ډېره ده. هر کال 2 ځلې وطن ته ځم. څومره ښه، څومره. 2 میاشتې لهجه خو د میدانۍ ده او د شکردرې یو. د شکردرې ډېره لا ښه. نو دا راته ووایه چې د جومات ته لومړی ځل ده راغلی؟ نه همیشه راځو. د تراوو کې مو ختم هم درلوده دلته همه شپه هره شپه. ما داسې اورېدلي چې تاسو د زموږ د افغان غږ راډیو همیشه اورئ او د زموږ پروګرامونه تعقیبوي. نه پوهیم دا اوازه د سره چک دی که رښتیا ده؟ هیوادوال صاحب د تاسو برنامه همیشه ګورو او الله د تاسو ته اجر درکړي. دا تاسو چې موږ د ټول خبرونه خبروي چې څه په ډنمارک کې کېږي ټولو د موږ د سال تاریخ نه خبرېږو. څه فکر کوئ چې د افغان غږ راډیو تلویزیون نور څه باید وکړي؟ ولات فعلا تاسو برنامه ډېرې ښې برنامې دي. د دوکانونو چې د مغازو افغانانو جوړېږي موږ خبروي. تاسو خو په جامع جومات کې د ماجد نه همیشه راځئ. تاسو موږ خبرې ټول افغانان تاسو خبروي دي. هر څه نوي د قانونونه چې مثلا ډنمارک کې پاسېږي نو باز د پولیس چک او کنټرول چې ترافیکي لارو کې هوا خاصي خراب است ټول موږ تاسو خبروي. ډېره زیاته مننه چې اوس زه پوه شم چې رښتیا هم دا د سره چوک اوازې نه وي. رښتیا چې تاسو زموږ راډیو تلویزیون تعقیبوئ. ډېره مننه. ژوندي اوسئ. نو دننه ژوندي اوسئ. په دننه افغانستان کې خپلو خلکو ته
او که کورنۍ مالتي هغوی ته هم دې اختر په لومړۍ ورځ څه پیغام لري؟ بس صلاح پاک دی وکړي چې ټول جوړ او صحت اوسي او د ټولو وطنوالو ته اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې یو ښه کال مخته ولرو د سولې او د ثبات او د عمومي سولې او د یو کار و بار چې ټول آرام او آسوده اوسي. ډېر اعلی. امید آرزو. ښه اوس د یو بله پوښتنه مې راپیاد شوله خو په راتلو تلو کې خبره ده د شکردرې نه سال والا شکردره کې فضل الله خدای هر څه امن و امان دي. ښه. اوبه او زراعت او هر څه بیخي ښه روان دي. مکتبونه شته؟ مکتبونه شته. دې نه بله غټه خبره چیرې ده. خوشحاله او نیکمرغه اوسئ. بیا مو اختر مبارک شي. بیا مو اختر مبارک شي. سلام علیکم. دلته خو یو ډېر ښایسته ځوان زه ګورم. سلامونه. جوړ په خیر. خوب هستی انشالله؟ چند ساله هستی؟ 15 ساله. و هر ساله میایی به مسجد؟ آفرین. نامت چیست؟ امان‌الله ناصری. امان‌الله جان ناصری. خب یعنی والا این خانواده ناصری سب کلش هم اینجا آمدن. خب میایین هر وقت به تراویح و آها بسیار. یکی از آیت‌های کوتاه را اگه برام بخوانی میشه بخوانی برای من؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. این نام خدا. ما انشالله که این مسجد جامع ما با موجودیت شما نوجوانا انشالله 100 سال دیگه هم دوام داره. تشکر بچیم. خوش هستی دیگه که این در بین افغانات بودی ها؟ بله. چی گپا؟ میخوای بری افغانستان همونجا باشی یا نه؟ بری و بیایی؟ با چکر را خوب است. با چکر خوب است برای زندگی. بسیار زیاد تشکر بچیم. زنده باشی، جور باشی. خداحافظ. شما میبینید که تعداد زیادی از افغانای ما اینجا تشریف دارن. یکی از بزرگوارا و استادای ما در کنار ما است. امیدوار هستم که بتونیم صحبت مختصر و پیام ایشان داشته باشیم. استاد محترم سلام برسه. علیکم السلام. عید شما مبارک. عید شما مبارک باشه. عبادتتان قبول. عبادتتان و از عبادات جناب برادرای ما و همشیرای ما را که در دل ما زندگی میکنند. زنده باشید. استاد محترم ما شما که با هم میشناسیم. بیننده و شنونده میخوان بفهمند همین معرفت شما اسمتان و از کجای افغانستان اینجا دنمارک مهاجر شده. چشم. و اسم من میر خلیلای متخصص به زبانی و از سالهایی که از افغانهای نایسته که به دنمارک آمدیم حدود 40 سال 42 سال میشه که بسیار وقت میشه. حال دیگه متقاعد هستید؟ متقاعد هستیم. بسیار عالی. جناب استاد محترم من میخواستم مختصر یک پیامی از شما داشته باشیم. بایستی یکی از بزرگوارای ما در دنمارک که خدمات زیاده را دمی اعمار این مسجد و تکمیل از این مسجد شما انجام دادید. خب پیام سوال در این رابطه چی است که فضیلت اساسی ماه رمضان و عیدین از چی بود؟ یکی که ماه رمضان امر پروردگار کریم است که برای ما و شما اندر شده که پرده گرفته شد. پیام عید در خدمت شما بگویم یکی از پیام‌های عمده و مهم عید همین اتحاد و برادری و دوستی و رفاقت که فرموده شما هر سال در عیدین چه در عید قربان و چه عید رمضان برادرای ما و همشیرای ما در مرکز اسلامی اشتراک میکنن و نماز دیده میخوانن و ما یک فضای صمیمیت و دوستی یکی دیگر رو در آغوش میگیرن و عید تبریک بگن. این کلام یک فلسفه داره. خود عید صحیح است که عید وقت دوستی وقت شادی نیست همراه فامیل اوزاست، اما فلسفه مهمش همیست که ما شما رو میبینیم، شما ما رو میبینیم، برادرهای دیگر همشیرا و بالا یکی به دیگر مبارک میکنیم. خداوند تعالی در قرآن کریم میفرماید که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، چنگ برتین به قرآن خدا و متفرق نشوید. این همی که ما و شما به اینجا میاییم
و اتحاد دوستی و صمیمیت نشان بدیم. واقعا واقعا یک فلسفه کلان بزرگ است. بسیار تشکر. شما یکی دیگر از خوی و از عادت و از احوال یکی دیگر خبر شدیم. واقعا شما یادآور شدین که بالا خانم‌ها، یعنی که اینجا برای خانم‌ها هم جا الحمدلله افغانا از سالهای زیاد میشه که فضل مرحمت الهی که همین مسجد و کمک افغانا بنا کردیم. خداوند تعالی کسانی که در این مسجد زحمت کشیدن زحماتشان قبول در آمین. و این مسجد قسم ساخته شده که منزل پایین برای مردا و منزل بالا برای خانم‌ها برای همشیرا باید باشه. فعلا همشیرا در بالا در نمازهای عید، در نمازهای تراویح و بعضا هم در نمازهای جمعه اشتراک میکنن و ادای فرایض میکنن. بسیار بنابراین فضل خدا که یک مسجد داریم که میتونیم که وقتا فوقتا در نمازهای و دیگر نمازها جمع شویم و از احوال دیگه خبر شویم. فکر نمیکنین سب که همین مسجد جامع ما و شما یک زمینی خوبه برای یک تاسیس یک مکتب زبان شوه؟ همچنان زبان مادری را اگر میگم افغانای ما دوستا حاضر شوند و هفته یکی 2 روز بیاین، بهترین مرکز است برای تصویر قدم شروع و در نهادی مسجد ما داشتیم که ما در اینجا کورسای آموزش قرآن کریم، کورسای آموزش لسان فارسی. خب آل چی؟ آل یعنی هست یا نه؟ یک مدت امی آرزوی ما برآورده شده بود و یکی بعضی یکی از همشیره آمده و در بالا چند نفر داده و جمع کرده بودم قرآن دست میدادن و یکی از برادرها لسان فارسی پشتو دست میدادن. متاسفانه حال وقفه شده، وقفه سال وقفه آمده و افغان‌ها یک کمی صفتای روزگار آمده و رادیو تلویزیون صدای افغان از دنمارک حاضر است در زمینه کمک بکنه. اگر شما خودتان تأسیس بکنین دوباره ایره ما فقط میخواستیم بیره ابراز آمادگی کنیم براتان. یکی از خواهشای ما از شروع و تا حال همیست که برادران ما، همکارای ما، کسایی که اولاد دارن، اولادای خود دارن، در این زمینه با ما کمک بکنن که اولادای خود روان کنن. اگر اولاد اینجا نباشه و جوانات اینجا نباشه ما با کی دست می‌دیم؟ راست میگی. همشیره و فامیلا و برادرای ما متاسفانه نسبت به صفت یا بود مسافت نمیتونن که اولادای خود میشه بیارن. اگر این کارو بکنن برای ما خوش میشه. بسیار زیاد تشکر جناب زمانی صاحب محترم، سلامت باشین. یک بار دیگه عید براتان تبریک میگم. قدرمن دوستان و دلته د رشتین صاحب د سیدی قلای رشتین د ستر شخصیت د کورنۍ نه موږ سره ډیر ګران ورور عزیز دلته ناست د خدای پرې چې خپل تاسو ته ځان درو پیژني نوم او دلته د اوسېدو کلونه. صاحب سلام علیکم. جوړ په خیر ستړي مشه. رشتین صاحب ځان ډیر سم را او پیژنه چې دوستان دې نوم سمیع الله ده ډیر او تخلص می حبیب رشتین او د پوهان سو د خلای رشتین وراره ډیر الله څونه کلونه کېږي دلته؟ درش کاله وشو. درش کاله ها اوس بنو تقاعد له کارونه بل نه کارته نیمه تقاعد نو بس موږ له خو اختر مبارکي در واخله. ته مهربانه ډېر خوشاله ژوند درته غواړو. همچنان زه تقریبا نږدې 15 کاله کېږي چې تاسو په همدې جمعیت کې ګورم هر وخت راځئ او خادم یاست. بل جماعت کې مو کله چې دا جماعت دنمارک کې جوړ شوی حاجي آغا صاحب سره موږ اول په دې جماعت کې ډېر الله خوشاله و آرامه اوسئ. تاسو له لیدو ډېر خوشاله شولو. هیله لرو چې د پوهان صاحب رشتین لاره زموږ ټول فرهنګیان د علم او پوهې خاوندان تعقیب کی او ټول به ان شاء الله د افغان غږ رادیو تلویزیون له دې لارې تاسو په ملتیا او ملګرتیا به د رشتین صاحب د ستر شخصیت لپاره به کار کوو. مهربان دغه یو شاګردانو په حساب یو مهربان خو بس موږ الله توفیق راکړي چې د هغوی په نقش قدم په لاره باندې موږ روان شو. خوشاله اوسئ او خپل وطن ته خپل ژبې ته خپل کلتور ته خدمت وکړو. اختر مو بیا مبارک. تاسو مبارک.